موضوع کې مخامخ شول نو ضرورت یې هم ګڼل ډېر زیاته امپورټنټ ده. ما بیک ګراوند کې دا کوم فلیکس چې تاسو وینئ هغه سولې دي ډېر ښه ارګنایزیشن اساسا دی سولې دي د شاته اساسا تقریبا څه کال یې کال مخکې هم زه د هسپتال نه راغلی وم او یو ځای کې مې کړی و بلکې یو څو مریضونه مې دا راوستي وو چې هغه بس را ختم شول. څه هم کې بل زوی لا وګوري و د څه د زغاب پرې وجه نه نو څه داسې وه چې هغه دلته کې لوټ شوی و چې هغه ماشاءالله اوس ډېر ښه شوي. دا کې دا فلیکس دی چې کوم تصویرات ورسره ښکوري دا هغه خلک دي چې څه مخکې وو بیا وروسته څنګه شول مخکې وروسته دا به تصویرونه در حده پورې دي خو که زه تاسې له اکچوال یا په حقیقي معنو کې وښایم چې څومره تبدیلي راغلې ده دغه په مریضانو کې. هغه مریضان چې هغه آیس نشه یې کوله، هغه مریضان چې هغو هیروین یا پوډر یې څښل، هغه مریضان چې هغه د چرسو اموخته وو یا نورې څومره هم نشې چې دي هغه کولې هغه ماشاءالله اوس په ډېر ښه پوزیشن کې دي. په یو داسې پوزیشن کې دي چې هغه د پلو والا وویني نو ورته خوشحالېږي هغه چې ملګري وویني اوس ورته خوشحالېږي. بلکې داسې غونډې کې خواخوږي خلک هم چې هغه له وګوري اوس هغه مخکینی حالات یې وګوري او د اوس حالات یې وګوري نو یقینا چې تاسې بیا هم درته خوشحالېږي. غواړم چې هغو مریضانو سره زه تاسې مینه وکړم او بیا د دغه هسپتال چې کوم مشر دی ډاکټر ابرار صاحب دی هغه سره بیا هم زه تاسې مینه کوم نو یې most welcome. دا ملګریو کې به ټولو سره خو به لږه بده شي خو دغه یو ملګری دی روسره ته لږ دې وروستو شه دغه وړکی دی دغه نوم مادو رحمان الله او مشهور به څه دی سکندر. ها سکندر څنګه ته ټول سکندر یم که رحمان الله ته رحمان الله ته یم. څومره وخت وشو دلته کې؟ دلته یو 2-3 میاشتې کېږي. چا پرې راغلی وې ته؟ خپله پرې راغلی وم. خپله پرې راغلی وې. اوسېږو چېرته ته اوسېږي؟ چېرته اوسېږو؟ افغانستان کې. افغانستان کې. نو بیا دغه زوی ته له چا وښالو دلته څنګه راغلی؟ دغه ځای بل چا راوستم. بل چا راوستلی. اوس د څومره ټایم کېږي چې له پوډر دې نه وي څکولي؟ ډېر ټایم کېږي نه څکم بیا توبه مې ده. توبه دې وخت کې ده؟ علاج دې څنګه روان دی دلته کې؟ والله ښه روان دی. علاج دې ښه روان دی؟ هغه ویړکي چې هغه نشې کوي یا هغه سړي چې هغه نشې کوي غوله به څه یې؟ چې نشې نور نه مه کوي موږ دا پیغام ورته صحیح. ډېره مننه. دلته کې دغه یو بل ملګری هم دی. تا څه نوم دو؟ عدنان. عدنان دی څه ونیسه. عدنان ته یې کوم ځای یې؟ زه د اکراپورې. اکراپوره د کوم ځای کې ده؟ دا د سوکانو موړ سره. ښه سوکانو موړ سره. تو څه څکول؟ ما پوډر. پوډر دې څکول؟ څومره وخت یې څکول؟ 3 کاله. 3 کاله؟ 3 کاله؟ او پوډر به دې اخیستل څنګه؟ کباړ به مې ټولولو. کباړ به یې ټولول؟ اوس د څومره ټیم کېږي چې نه دې دي څکول؟ ما واسې میاشتې ونیمه کېږي. او څنګه یې اوس طبیعت یې ښه دی؟ ښه یم. برابر دی؟ تکلیف پیدا نشته؟ نه هېڅ تکلیف هم نشته. او دلته کې چا راوستلی هسپتال ته؟ دلته زبیر ډاکټر صاحب دی. زبیر ډاکټر صاحب راوستی. صحیح. دا ډېره مننه. دا نور ملګري هم دي غواړو چې دغو سره هم ملو شو. ته څه نوم ده؟ عبدالجلیل جی. عبدالجلیل ته کوم ځای؟ زه خیبر ایجنسی اوسیدونکی یم بارکمبرخیل. بارکمبرخیل. و نشه به دې کوله؟ آیا چې چارس مارس هم څه کول و نور هم شای هم نه کول نه سپور به ما اچول. اوس به هم نه سپور اچوي؟ نه انشاءالله شای به نه کوو. سپور دې هم پرېښول؟ هر شای به پرېږدو و نورو خلکو لا هم خوسته. درته وایه اول ورته دا وایه نورو خلکو لا به ووایه چې چارته څومره وخت څکولی وو؟ 15 کوله مې څکولي وو. او څه مساله به وایې ته بیا؟ ګړې به دې کولې؟ یاره ډاکټر صاحب هېڅ مساله به هم نه وه بس نشه ښه شی نه دی حرام شی دی. خلکو له به څه یې؟ خلکو لا یې مو دا نصیحت دی چې نشه ښه شی نه دی ورسلوتي زنده باد. خو چې کوم دي که نه دغې نشې نه یې مونږ له چې کوم دي هغه راکړلو
این اوس ذکر فکر خپل مونځ او داس په جامه قرآن شریف ختمونه م الحمدلله 15 شپې وکړ. دلته ته څومره ټایم وشوله؟ دلته مو یوه میاشت وشوه او په یوه میاشت کې مو 15 شپې ختمونه قرآن شریف. په یوه میاشت کې خو بیا څه نشې مشې له زړه نه شوه؟ نه الحمدلله په توبوم توبه نشې نه بیا به نشه نه کوو کجو. د یو بل ملګری درس هم ګڼېږو او بیا به غلط شو دا ډاکټر صاحب سره به خبرې اترې کوو. ته څه نوم ده؟ السلام علیکم. سلام. څنګه ما نام شاهین شاه خیر شکر الحمدلله. شاهین شاه دې کوم ځای؟ زه د خیبري جنسۍ شینوار قادري صاحب نورغت قادري صاحب کلي یم. شینوار ته به چی نشه کوله؟ چرس نسوار سیګرټ نور ګولۍ مولۍ. څومره وخت یې کړی؟ یو 8 کاله هم کړی. ګولۍ د کومې خوړلې؟ ګولۍ د ټینشن فری چې ورته وایي خلک. ټینشن فری دې خوړلې؟ یو ځل مې خوړلې 2016 کې. هغه من څلورم یې څه خوړلې یو ورځ مې خوړلې وه نو نیمه ورځ مې اردوب کې ویله پښتو رانه پکې وه صرف مې اردوب کې ویله. او درته وایه چې دلته دې څومره وخت وشو اوسه؟ دلته مې نن کېږي 49 ورځې مې پوره شو. 49 بیا خو د نشې مشې نه دي کړي؟ نشو نه مې بالکل توبه نه به بیا کړم چې کوم خلک ملګري مې یو غلو ته بند تلقین ورکوم چې نه مه کوه نشه او بس بخل کې چې 15 منټه مزه یو منټ مزه هم کې نشته بربادي ده. بربادي ده بالکل نه لږ مزه هم پکې نشته سکند مزه هم پکې نشته. کور والا به هم خفه خپله مو خفه ټینشن هر وخت په ټینشن چې کوم ځای کې به چرس کړم کوم ځای کې به سګرټ څکم کوم ځای کې به نسوار اچوم ټوله ورځ به ټینشن کې سکون پکې نشته. چې خلک چې نشه کې سکون دی هغه ټوله بربادي ده. ټیک شو ډېره مننه. خوشحاله جی ملګریو دغه کسان دي او حالانکه کسان نور هم شته دی وسره خو دا مې تاسو زله د هغه د مثال په توګه مې دغه کسان د تاسو سره وګڼول. نور ملګري دي وسره چې هغه لګیا دي په کېدو دي او ډېر داسې خلک دي چې هغه وسره ښه شوي دي هغه خپلو کورونو له تللي دي. د دغه هسپتال انچارج د هغه سره به هم خبرې کوو ډاکټر ابرار صاحب سره نو د مو سره رودرمو. جان صاحب دی روسره ډاکټر ابرار جان صاحب چې دی نو د السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم تر سوري لاندې هسپتال چلیږي د هغو د جمرود برانچ انچارج دی او دغه شانتې چې کوم دغه د بوډۍ برانچ دی نو په دا کې هم وي. ډاکټر صاحب ډېره مننه کوو وخت مو راکړلو موږ له لږ مو کارو ته د خپل دغه ارګنایزیشن باندې لږ رڼا واچوله چې دا تاسو کله جوړ کړی و راز و مقاصد خو خلکو له پاته هم دو چونکې منشیاتو حوالې سره دی لږ په ډیټیل سره او په جامع انداز کې مو کار ورته ووایئ. سکیب جان ډېره ډرامانه زه تاسو کوم چې تمره تاسو هم قیمتي ټایم وایستلو. زموږ السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن تقریبا په 2014 کې دغه آغاز شوی په شب قدر کې او تقریبا په هلته کې چې نن سبا تقریبا 150 داسې پیشنټ دي ورسره اډمیټ او د دغه په د لږ وخت کې تقریبا 12 برانچز دي د مونږ لکه مومن ټاون شو تاکال باړه جامرود مومند انداسې وغیره وغیره بونیر تر ډېر حده پورې چې کوم دی دور رسېدل دي. مونږ په ډرګ باندې کور کوو چې کوم خلک اډکټ وي مثلا آیس کوي هیروین پوډر کوي چارس کوکین شراب داسې وغیره نور چې کومې نشې وي یا داسې وسره چې کوم دی د ذهني چاله پرابلم هم وي د هغې سره د هغه هم علاج کوو مونږ او تر دا حده پورې چې کوم دی مونږ نور کوشش کوو چې دا د نشې کم نسور دغه دی د خلک چې کم اویر نه دي نو د دغه په هکله باندې هم مونږ کور کړی دی او مزید هم کوو. صحیح دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې صرف د نشو باندې چې کوم خلک اخته شوي دي د هغوی علاج کېږي که نور دمایي چې کوم مریضان وي د هغوی علاج هم تاسې کوو؟ جی لکه کوم اډکټ پیشنټ وي کوم اډکټ خلک وي هغه لکه هر قسم نشه وي د دغو علاج کوو. د مونږ سپیسیفیک چې کوم په پېښور کې دی هغه چې کوم ذهني چاله پرابلم وي مختلف قسم مرګو یا نورې مسئلې چې چاله کېږي مثلا ګبراهټ یا شکونه شاکو شبهات وغیره کېږي یا ذهني نور داسې څه کم پرابلم وي انزایټي وي ټینشن وي د هغو چې کوم مونږ سپیشل برانچ دی په پېښور کې هغه هلته کې کوو هلته یې ریفر کوو. بیا صحیح د طریقې کار یې چې وي دوسې د علاج طریقې کار څه دی؟ دغه طریقه کار ډېر سمپل دی. دلته چې کله مونږ پیشنټ اډمیټ کو دلته کې د دو کونسلینګ کېږي
سایکالوجیست چې کوم وي د دو کونسلینګ کیږي باقاعده ډیلی بیسس باندې د هر یو پیشنټ انډیویجوال کونسلینګ کیږي د دا نه علاوه چې کنده موږ په میډیسن باندې هم دغه کوو میډیسن باندې اچوو باقاعده دوله 2 ټایمز چې کنده راونډز پې والی شي ان کیس چې چاله مثلا پرابلم وي هر ټایم وي هغه نورې وجود ستا مسله وي نو هغه یې هم مونږ کور کوو نور د میډیسن د کونسلینګ په ذریعه سره نور چې کله کیل کود وغیره مواقع دا ته هم مونږ پرووایډ کوو څومره ټیم د پاره تاسو سره یو مریض داخله شي څومره ټیم ډیوریشن یې وي دی هغه باره کې مکه لګروته انټرنیشنل سټډي خو اصل کې 120 ډیز یعنی 4 میاشتې دو لکه د آر بي سي لایف ټایم هم 120 دی چونکې بیا وینه بلډ هم صفا شي نور هم دغه کېږي خو چونکې د خلکو د غربت وجه نه ځکه چې هغه خلک هم افیکټ کېږي مزدوري کوي دغه کوي نو په تقریبا 3 منثs تېروو ان کیس داسې یو پیشنټ وي مثلا بعضې ټایم کې د آیس کم ایډکټ هغه لږ زر کور کېږي یا داسې مثلا سګرټ نوشي وغیره کوي هغه مثلا منت کې کور کېږي هغه د هغه کنډیشن پرې پار کې نه دا راته وایو چې تاسو رنچونه خو تاسو مختلف یو کړل سپیشلی که زه د خیبر زیګر کوم لکه چې موږ په سیمه کې هم دا کې په دغه وایلو کې هیڅ شرم زنه مخصوصو چې یو شمیر خلک دي چې هغه مختلف قسمه نشي کوي چې هغه کې آیس نن سبا ډېر زیاته هغه پیک لا رسیدلی دو نو په ضلع خیبر کې څه کوم ځایونو کې دغه برانچز دي او کم قسم خلک کولای شي چې هغه تاسو لغرو ولې کنه تاسو په خپل کاسون لګوي چې یو مریض دی یا درومینه څه طریقې کار کوي ساقب بھائی ډېر اهم کوېسچن تاسو وکړو بعضې ټینګ کې دا کوېسچن له زه ځکه اهمیت ورکوم بعضې ټینګ کې ادارې وي د مختلف قسم په نوما باندې هغه ادارې ګلو کړی شي که نه چې یاره سمپل علاج د هغه چونکې د مونږ رجسټریشن 4270 دی د مونږ په پښتونخوا کې خو ډېر زیات دي خو په خیبر کې تحصیل په سطح باندې چې کنده بوډا کې د شیخونو کې یو د فرنټیر روډ سره کوخیلو بل چې کنده په جامرود کې دی دا رجسټرډ ادارې دي اور مونږ چې کنده نور مزید ګورو ان شاء الله تعالی چې د خلکو چې ته دا ناسور زیات وي نو مونږ دغه رنګې نور هم کخیر کوشش کوو مریض چې کم دی بعضې ټینګ کې لکه بعضې ټینګ کې سوچو کې نو مشوم ځنې مشوم په خپله دوی نس کې که نه هغه د خیر باندې نه پوهېږي نو د مونږ سیکیورټي و خلک پسې لوړ شي او د مریض په خواښه باندې رجسټریشن یې وشي فایل یې ډک شي د هغه NIC نمبر د هغه فنګرې وغیره ولګي پسې ویلګو هغه روالي بیا خرچه په څومره راځي تقریبا مختلف قسم دی موږ سره داسې پیشنټ هم شته لکه انسانیت توګه باندې موږ وکسو فریم پکې شته عموما چې کنده موږ 15000 اخلو په دا کې د کانا پینا رهایش میډیسن چیک اپ د دو چې کوم سامان خوراک وغیره لګي هغه ته هر شی موږ په دا کې پرووایډ کوو نور کې فریم شته یا مثلا خو چې موږ هغه چې تفتیش وکړو صحیح غریب نو هغه چې کنده فریم موږ سشته ده داسې ډاکټر صاحب اخیری کې د موږ چې کوم ویورز دي کوم کتونکي دي هغه دا هم غواړي چې د دغه نشې مخنیوي به څنګه کیږي دغه روکتام به څنګه کیږي او خپل یو پیغام مکور کړلو نو هم به ډیر خوي مخنیوي خو ډیر اسون کیږي ځکه زه اکثر د پیغام کې یم مونږ چې کم دی دغه خلک ارسه په ډېرو شخړو باندې ارسه یو ځای کېږو دا مشران چې کله یې لکه مشران دي ارسه جمع دي شي مونږ به ورسره تعاون وکړو مونږ به ورسره ایز ډاکټر زه به ورسره لوړ شم کلی په کلی په جومات ته دا چې کنده وګرځېږي سیکیورټي فورسز له چې کنده مو دا پیغام ده چې نور دا اقدامات چې کم دی نور هم سیوا کي تیز شوي دي نور دن چې کم دی تیز کي ځکه چې دی مونږ بچوله دغه کېږي منتقلیږي وایي دا ایلوسه ایون چې کله په هاسټلو کې چې کنده فیمیل خلک پې ډیک دي و آیس د وجه نه چې کنده زه اکثر اخبار میډیا باندې قسم که څوک خپله مور ولي پلور ولي دغه ولي خلک یې چې جدو شوی حالانکه جدو هغه نه دي دا د آیسو نقصانات دي د مختلف ټي بي د معدې مرضونه د HCV ایډز وغیره نور داسې د بدن چې کنده کیلشیم پکې کمیږي غوسې پکې چیړ چړاپن کور کې لانجې غوسې په ځمکو په دغه دا ټول چې کنده د نشې وجوهات کېدای شي او ان شاء الله تعالی چې موږ یو شو دغه ملک پاکستان چې کم دی د تاسو په تعاون دی موږ په تعاون سره ان شاء الله نشې نه پوکو ډیره مننه تاسو وخت شکریہ جی ملګریو د ډاکټر ابرار جان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او د هغې نه وړاندې کوم مریضان چې وو هغه رحمان ګل وو یا نور چې کوم مریضان وو بلکې اوس د زه مریضان نه یم هغه ښه ټیک ټاک شوي دي نن سبا کې به انشاءالله چې هغه فارغ کړلی شي خپلو کورونو له به ولګلی شي خو چې څنګه یې راغلي وو هغه شان به نه دي بلکې
ښه یو کرامت شهري هغه اردو کې چې ته ویلی شي کرامت شهري بنکر هغه د خپلو کورونو له واپس راشي. الله دې نه کوي خو بیا هم که د چا داسې مریضان وي چې هغه اډکټډ وي، هغه په نشو باندې اخته وي، آیس استعمالوي یا هیروین یا چارس وغیره یا نور غوړي په خپله که څوک دغه ویډیو کسي و غوړي چې موږ د دغه لعنت نه پاک شو یا د کور ولویایي نو هغه بالکل السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن دوه برانچونه دي، یو په جمرود کې دی او بل چې دی نو هغه په شیخانو روډ باندې دی په باړه کې، نو هلته کې راوستلی شو. کوم ملګري چې ورسره کوآپریشن کول غواړي ځکه چې تاسو وکتل بلکې ډاکټر صاحب نه هم تاسو واورېدل چې دوی سره یو شمېر مریضان داسې هم دي چې هغه دوی په خپله خرچه باندې د هغو علاج معالجه کوي، نو تاسو کولی شو چې دغو سره هیلپ هم وکړو. کوم چې صاحب حیثیت او صاحب ثروت خلک دي هغه دغو سره مرسته هم کولی شي. قدرمنو بیا به سره ما ملاقات کیږي، تر بل ملاقات پورې نه غواړم اجازه چې ته اوسو ښاد و آباد و بریالي اوسو.